السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ او روغ ماست او د صحت جامې او وطن لري. ډېر ملګرو دا غوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې الایټ ماشین ته فونټ را ډاونلوډ او فونټ ور واچوو. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو ډاونلوډولو لپاره به تاسو راسئ ګوګل ته. نو ملګرو زه راځم ګوګل ته. په ګوګل کې به تاسو سرچ ته راسئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ اردو فونټس، او که موبل یا پښتو یا نور فونټسونه په کار وو، بیا هاخوا پښتو ولیکئ، دا خوا ته فونټس ورسره ولیکئ، یا بله ژبه یا فارسي یا بل شی. ملګرو زه اردو فونټس را ډاونلوډوم. نو ملګرو پر سرچ به وکئ، دغه کلیک به پر وکئ. دلته تاسو ته ویب سایټ راځي، سر کې به دغه ویب سایټ په کلیک وکئ. ملګرو تاسو لیدلی شئ چې دغه دي موږ ته فونټونه رقم فونټونه راپورته کړل. دغه دي تاسو لیدلی شئ. نو ملګرو دغه دي کم رقم فونټونه دي. نو ملګرو زه دغه فونټ را ډاونلوډوم. دغه فونټونه ملګرو تاسو په یاد ولرئ، تاسو به تر مخ دغه کوډ په یاد کړئ. دغه کوډ نه دی ډاونلوډ دغه بغل ته. نو 508 950 دلته په ډاونلوډ په کلیک وکئ. په ډاونلوډ چې کلیک وکئ، دلته به تاسو هغه کوډ ورته ولیکئ. ملګرو زه ورته لیکم 508 او 950. ملګرو د پر ډاونلوډ کلیک وکئ. ډاونلوډ روان شو. دغه دی هغه فونټ را ډاونلوډېږي. نو د دې لپاره به تاسو یو ګړی به صبر ورته وکړئ چې فونټ را ډاونلوډ شي. ملګرو تاسو لیدلی شئ چې دا دی فونټ را ډاونلوډ شو. نو ملګرو د دې وروسته به تاسو راسئ او فایل منیجر ته. دلته فایل منیجر ته چې رالاست، نو دلته به تاسو په دغه کلیک وکئ. زایپس باندې به کلیک وکئ. دغه دوه فونټونه دي. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو پر هغه فونټ باندې دلته کلیک وکئ. که نه چې دلته کلیک ونه کئ، دا فونټونه هلته تاسو ته په الایټ ماشین کې کار نه کوي. بېرته به پر دغه سره خط باندې کلیک وکئ. نو ملګرو دا دی، دا فونټ خو صحیح شو. پر دا بل به هم کلیک وکړو، دا هم صحیح شو. ملګرو اوس بیا تاسو ته چې الایټ ماشین ته ورسئ، تاسو ته هلته کار کوي. ملګرو زه ورځم الایټ ماشین ته. دلته مې افغانستان ورته ولیکئ. نو لږه غټومه. دغه دی. ملګرو د دې لپاره به تاسو راسئ، دلته به کلیک وکئ. دلته چې مو کلیک وکئ د فونټ راخیستلو لپاره بیا به دلته کلیک وکئ. دلته چې مو کلیک وکئ، بیا به دلته پر دا درې ټکو کلیک وکئ. دلته به بیا کلیک وکئ. ملګرو دلته به بیا پر دا درې ټکو کلیک وکئ. دلته به پر ډاونلوډ کلیک وکئ. نو ملګرو تاسو لیدلی شئ هغه فونټونه دغه دي. ملګرو زما چې مو کلیک وکئ، دلته هغه فونټ په الایټ ماشین ته لاړ شي. بیا بل یې دا دی، دلته به بیا کلیک وکئ. دلته به بیا الایټ ماشین ته ولاړ شي. ملګرو دغه دي هغه فونټونه راغله الایټ ماشین ته. تاسو لیدلی شئ په دغه سر کې دغه دوه فونټونه دي.
نو زه اوس پر دغه فونټ کلیک کوم، دغه دی هغه فونټ دی، تاسې لیدای شئ. او بیا ځم پر بل فونټ یې کلیک کوم، تاسې لیدای شئ چې هغه فونټ دی ښایسته فونټ دی. نو ملګرو که مو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو درسره لایک او زموږ چینل افغان پښتو سټار ټي وي چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر نورو ملګرو سره شیر کړئ. د خدای په امان.